اليوم إن كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. عايزانو کستاسو یادی پرون سبق کې دا خبره تیر سولا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام و معاذ بن جبل ته ویلي ډېر را باندې ګران یې، ډېر مې زړه در سره غواړي او یو وصیت زه وتا ته کوم، دا پرېږدم. بیا پوښتنه ځینې وسوه چې یا رسول الله کوم وصیت؟ پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل د هر لمانځه بعد دا تورې وایه: اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا الله زما مدد وفرمایه ستا پر ذکر باندې، ستا پر شکر باندې، په هغه عبادت باندې چې ته راضي کېږې او صحیح عبادت دی. دا تورې یوازې د معاذ بن جبل دپاره نه دي عزیزانو، دا زما دپاره هم دي او ستا دپاره هم دي. او معاذ بن جبل خو الحمدلله ماشاءالله صحابي و، د هغو لمنځونه، د هغو ذکرونه، د هغو عبادتونه ټول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقه و. خبره په ما او تا کې ده، ما او تا د لارې څه ډېر لیرې نښتي یو او لاره راسه ورکه ده. په ظاهر په علاقه کې په نامه باندې موږ مسلمانان یو، خو بیا هم الحمدلله. بیبي عائشه صدیقه وایي: وکان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. د بخاری او د مسلم حدیث دی. بیبي عائشه صدیقه وایي پیغمبر علی السلام با په خپل رکوع او سجده کې دا توري ډیر ویل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. عايزان یو خبره به درته وکم، زموږ ته و هغه خبرې ته پام هم نسته او فکر مې هم نسته. خبره دا د عايزانو چې موږ ته په کښنیوالي لمونځ زده کړی دی، یا بابا یا ادې یا نیکه یا انا، هغه مې ټوله د شروط صلات څخه زده کړی دی. و شروط صلات چې کوم دی عزیزانو، دا یو داسې انتیکه کتاب دی چې مصنف یې تر ننه نه دی معلوم دا چا لیکلی دی. صحیح دی؟ تر ډېره حده خبرې پکې صحیح دي، په آخري کې بیا ډېرې خبرې سره یوه خوا او بله خواته دي چې واجب دی هغه مستحب لیکلی دی، چې مستحب دی هغه واجب لیکلی دی. مطلب څه ډېر داسې معتمد کتاب نه دی. انو زموږ پښتانو به د هغه یو کتاب مشهور و، دا یوه کتاب ته به موږ جوړېدلي ولو، انو بس که شو که بدو موږ دا وایي. په هغه کتاب کې دا خبره سته چې کله سړی رکوع له ولاړ شي 3 واره سبحان ربي العظیم، یا 5 واره یا 9 واره. سجدې له سړی ولاړی سبحان ربي الاعلى 3 واره، کم سے کم 5 واره 9 واره، دا شان ویل کېږي. دا خبره صحیح ده تر دغه حده پورې، د کشنیانو تر حده پورې دا خبره صحیح ده. کشنیان دي لمونځ ورزده کوو، بس دغه تورې مې ورزده کړلو صحیح ده. د دې معنا دا نه ده چې یاره نو که زه سبا ملا سوم، زه طالب سوم، زه سپین ږیری سوم، زه مشر سوم، زه شیخ سوم، نو به هم زه دغه تورې پکې وایم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په خپل رکوع او سجده کې سبحان ربي العظیم یې هم وایي، سبحان ربي الاعلى یې هم ویله. دا اسانه تورې دي چې پیغمبر علیه السلام موږ ته راښولي دغه وایه. اوس معنا دا نه ده که دا نه وویل نو ستا لمونځ نه صحیح کېږي. صحیح شو؟ که دا نه وویل نو ستا لمونځ نه صحیح کېږي، او دا به خامخا وایه. دا توری نشته پکې. دا د الله رب العزت لوی، د الله حمد، د الله ثنا، دا به ته بیانوي. هغه الفاظ نو بیا ستا خپل خوښه ده. د پیغمبر علیه السلام بیخي ډېر
دعاګانې را نقل شوي دي په هغو دعاګانې کې یوه وکړه د الله لویي ده د الله پاکي ده د الله مدح ده د الله رب العزت صفات دي ټیک شو پاکي ده دا تورې چې زړه دې غواړي هغه پکې ووایه دا خالي د کشنیام تر حده موږ ورته وویل سبحان ربي العظیم وایه نو بس کشنیام به خواران دا رقم روز سبحان ربي الاعلی بس په رکوع کې نه سو ویلی یا دا خو د سجدې شی دی دا هغه رقم سبحان ربي العظیم په سجده کې نه سو ویلی یا دا خو د رکوع شی دی معنا دا ده چې د الله لویي بیان کا حمد ووایا ثنا ووایا صفاتونه د الله بیان کا هغه په داغه تور یې هم څه خبره ده ک نور تور یې هم پروا نه لري ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بی عائشه صدیقه وای نبی رسول الله دغه تور په خپل رکوع او سجده کې ډیر ویل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك صحیح اللهم اغفر لي یا الله زما مغفرت و فرمایل وس خبره دی د عزیزانو یو زېم چې زتی تل منځر کوم یا نور امامان د منځونو ور کوي یو ما او تا یوازې پر منځ باندې ودرېږو چې کم سړی منځور کوي علما فرمایي ته اجازه نشته 3 واره 5 واره 9 واره سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم ویل شو درغه بالا مو وایا ولې ته امام پتا پسی مطلب سپینځي مشران لارویان مسافر ناجوړ بیمار بل دا پتا پسی ولاړ دي هغه ستومانه کیږي هغه ستړي کیږي نو لہذا د امام د پاره په دې خاطر نه د پکار چې شاته ستا خلکو ته تکلیف رسیږي تا هغه نارمل من چې دی هغه کوا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظیم یا داغه رقم داغه کلمې نورې کلمې په داغه معنا کې په داغه صفاتو کې د الله رب العزت هغه وایي پروا نه لري خو ځکه مو وایي دا مقتدیان ته تکلیف او پریشانی چې د هغه نه جوړي دا یو خبره سوله دویمه خبره د عزیزانو یو فرض منځ دی بل نفل منځ دی په فرض باندې کې ما فتر ډیر حد پابند دی چې داسې بکې داسې بنکې اوس سړی دی جوړ روغ دی هغه ته اجازه نشته چې دی په ناشتل منځ وکي جوړ روغ دی هغه ته اجازه نشته چې دی په کرسي کې منځ وکي صحیح جوړ روغ دی هغه ته اجازه نشته چې دی په اشاره منځ وکي لیکن چې د نفل منځ خبره را دا فرض منځ ما درو شو چې نفل منځ را لې پاغه کې جوړ روغ په ناشتل منځ وکي پروا نه لري په کوچ کې ناشته په جاس کې ناشته روانه په سفر د الله رسول پر خچار او پر آس او پر وشه ناستو هم به نه نفل نیت چې دی هغه وتړي بس پروا نه لري چې عرفات استامه خلو خپل منځ کولای شي په اشاره باندې کولای شي صحیح یا په دغه رقم په نفل منځ کې ډیر ستړي سویل دیواله ته څنګه وای هیڅ پروا نه لري دیواله ته څنګه و پروا نه لري ها د الله رسول فرمایي چې جوړ روغ سړی دی په ناشتل منځ کې دغه ثواب نیمه دی او زه چې کوم د الله رسول فرمایي ما ثواب نه نیمه کیږي که زه جوړ روغ یم کنه نو معلومه ده چې په نفل منځ کې ما ته ډېر اجازه ده یعنی ما ته د اجازه د ګر سره ما کوا د نفل منځ اجازه ده سمې کوا چې کې پاک کې بیا مشت علماو ستړي سوي تا قران ډېر وایي تلاوت مطلب وکي په قران په منځ کې دیواله ته ولاړ ده څنګه ورته ولګوي یا یو رکعت په ولاړ وکي خپل بیا څه نستلې انور 3 رکعت دی په ناشته وکړلو دا غره کم مطلب ډېر بلغم ملغم درلې هغه د جیب سي د اسمال راويستي او کم په کم عمل کې ډیر نه داسې لکه چې منځ نه کې یا جر مطلب بلغمولو وساریان څو کما هغه د اسمال کې توکړلو او په جیب کې دی واچوي دونه قدر اجازه چې د اغستا په فرض منځ کې د دې خبرو تقریبا تر ډیره حد پورې اجازه نشته اوس خبره د عاجزانو یا ظلمنځ کوم یا تل منځ کوي نفل منځ کې خاص کار چې ستا زړه غواړي هغه دعا په رکوع کې کولای شي په سجده کې کولای شي د الله رسول فرمای تلاوت او قران چې دغه په رکوع سجده کې نشي کولای تلاوت په رکوع په سجده کې نشي کولای هغه د الله د بڑای ځای دی د دعا ځای دی نو لہذا که وسته وغواړي عاجزان وسوسه پر سنت ودرې پر نفل ودرې دي چې ستا زړه غواړي هغه رقم د الله لوی په رکوع کې بیان کا په سجده کې بیان کا یو سړی راولار شو په رکوع کې د ارزمان نور شان دي زاد الله لوی سبحان ربي الاعلى مزاد سبحان ربي العظیم مزاد سبحانك اللهم مزاد په رکوع سجده کې سبحانك اللهم وایي پروا نه لري هیڅ یو سره مشکل نشته صحیح سو په نفل مانځ کې خاص کار او په فرض مانځ کې تر ډیره حد پر مطلب احتیاط کول پکار دي چې د خپل فرض منځ ورسوه تر ځای ورسوه درڅ خراب نشي درڅ کم نشي درڅ لږ نشي اوس بیا ملایان لازم خبره واوري هغه یاره مولوی صاحب نوې دنده شروع کړې ده نه نوې دنده ده نه نوې اقتصاد بس هغه د شر صلات دماغونه مې دي بس پر هغه دماغ چا ټک وکړي دی غورځي واو
زما د پلارو د نیکه چې کوم لمونځ هغه دی د پلارو د نیکه لمونځ لارې ډېرې دي ما تا چې هر ځای ځو سل لارې لري که نه لري اوس یو سړی دی مطلب دی اوس ځي علمو چوک لره یا دی ځي مطلب سټیلایټ ټاون لره اوس دته یوه خالي د کاشي روډ لار معلومه ده صحیح ده دا کاشي روډ دی په مخه دې واخلي ځه چې کوم د مزداو نه دی یو سړی په خبر دی په ډېرو خبرو د هرې خوا لاره د چاوڼۍ د خوا مرغلې ده د ټیکسي سټینډ د خوا مرغلې ده د پشن سټاپ د خوا مرغلې ده د هغه هودې د جیل د خوا څو مرغلې ده نو اوس یو سړی په دا یوه لاره باندې تللی دی نو په دی نارې وایي یا لاره دغه ده ته ولې پر هغه لاره هغه وایي دا لاره هم تللې ده صحیح و دا د سټیلایټ ټاون لاره ده د نیوې اډې لاره ده پر کاسي روډ باندې ځې پر میکانګي روډ باندې ځې پر کواري روډ باندې ځې د ډبل روډ د خوا ور باندې راځې د سریاب روډ پروا نه لري او هېڅ جرم نه دی د هغه رقم دا زموږ دی دا یوه لاره د کاسي روډ غل نه ده دا شرصلات دی بس دغه یوه لارې راښولې ده دا نورې نو د پیغمبر علیه صلات وسلام ژوند دی چې پیغمبر علیه صلات وسلام به دا کلمې ګوره د بخاري او د مسلم حدیث دی د بخاري او د مسلم حدیث هېڅ یو مذهب رکاوټ نه جوړېږي چې یا خامخا به هغه تورې وایه خامخا تورې نه دي خامخا هغه تورې نه دي اوس یو سړی نو ما ته اوس تورې چا تورې زده کوو مشهوره تورې هغه دې زده یې کړه اوس که زه راولاړ شم تا ته لمونځ در زده کړم زه په دا رکوع سجده کې دغه نورې دعاګانې در وښیم نو ته چې سبا زوی ته لمونځ ور زده کوې هغه به څنګه ور زده کوي نو هغه خو یار ما ته فلاني مولوي صاحب ده یوه لاره هغه مشهوره لاره ده پر هغه لاره ګرده سر روان یو که د هغه څه یوه خوا او بله خوا ته ستو نو هم هغه لاره وه د الله لویي د الله پاکي د الله صفتونه وه هېڅ پروا نه لري هېڅ بده خبره نه ده په رکوع سجده کې خاص کر عاجزانو اوس ګوره پیغمبر علیه صلات وسلام رکوع لره ولاړی دونه غټه رکوع به یې کوله لکه سړی چې درې څلور سپارې تلاوت کوي نو نبي اسلام چی شته ویل سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم یا دای هم ویل نور هم ویل نور هم ویل نور هم ویل دا رقم سجدي لره ولاړ یو تقریبا نیمه غنټه و پر سجده باندې و نو چی شه پکې ویل اوس ما تام دا غواړو چې یار ما ته خوند راکې زه د خپل منځ ورست کما ما ته خوند راکې زه د خپل منځ ورست کما په فرض باندې کې مکه تقریبا اوس په نفل مانځي کې ولاړې په سنت کې ولاړې خوند درکې چې یار زه د لمونځ وشم تهجد منځ یو ورځ راپورته سولې اوس تا نور قرآن دې زده خالي الله سورتونه دې زده دي را ولاړ سه 15 سورته په یو رکعت کې وایه الم تر کې سه بیا 15 سورته په دابل رکعت کې وایه کته وایا ماته ډېر خوند راکې چې زه ولاړ یم لسره سورتونه په یو رکعت کې وایه دا غل سورتونه په دابل رکعت کې وایه صحیح څنګه اسانه خبرې درشایم نه درته ګرانوم نه مې خوږوم نه مې خرابوم اسانه لاره درشایم در خپل وسه پرې درشایم د خپل علم تر طاقت پرې درشایم دا توري کوه صحیح اوس هر چاته خوند ورکړي چې یار زما ته ښه اوږده سجده وایي رکوع وایي نو په رکوع کې نو سړی بس خالي سبحان ربي العظیم چې زړه دې غواړي د الله لویي اوس یو سړی دې بل شی نه دی زده الله اکبر هم پکې ویلی سي سبحان الله هم پکې ویلی سي دا رقم لا اله الا الله پکې ویلی سي صحیح سو چې زړه دې غواړي د الله رسول فرمایي یو تلاوت په پکې کوه نور چې تاسو نه اذکار یې دا واغه پکې وکړه د الله لوی او پاره کې دا خبره مو چې پیغمبر اسلام په دعاګانې مکولې اوس ګوره د اخر توري دادي اللهم اغفر لي یا الله زما مغفرت وفرمایه یا الله زما مغفرت وفرمایه دا ما تام کولای شو فرض المنځ کې مطلب الته شرایط ډېر دي فرض منځ کې سړی وخو بل خاطر نه کیږي په نور ټول المنځو کې ته اجازه ده دا تور وایي پر سنت ولاړ په اخر کې چې تر کول ولاړ سجدي ولاړ په اخر کې وایي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي هیڅ پروا نه لري اللهم اغفر لنا یا ټول مشټوله وبخښه هیڅ مشکل نه دا خو ګران خبره معنی ده شو دا دی بعد وایست دا بزرگان الله والا چې منځه ودرېږي موږ دوه رکعاته وکړو دیم وکړي دی په نیمه غنټه کې وکړي ما وته په 2 منټه کې وکړو هغه وجه دا زما ته هغه دوه شر صلات مشهوره توري دی هغه پکې وایو هغه نور توري چې هغه د الله رسول به ویل په تهجد کې به ویل هغه عظیم شایسته خوندور نور توري هغه خو ما ته نه دی معلوم صحیح سو هغه وجه دا ده نو د الله رسول چې کله رکوع سجدي لره ولاړی دا تور به ویل سبحان ربي العظیم ویل سي سبحان ربي الاعلى ویل سي سره بدلول هم سي هیڅ مشکل نه دی هیڅ ګرانه خبره نه ده جنجال ما جوړوي جنگ مکوا مناظره مکوا زما دا خبرې کته د هر چا سره شیر کړي دا غستا سره خبرې شروع کې مې کوا د قیامت پر ورځ زه زموارم بلا خو دونه غټه زموار چا نه در کړي زه زموارم دا توري پکې وای یار کنو کدو ځخره خو زوم در سره زم یواش کو نو ته نه
دا توراوه نو زه خو ستا دپاره ولاکه ځان جهنم لره بوځم بس وایه د چا سره مناظرې مه کوه هغه به خالي صورت صلات ویلی در شو صلات په آخه و بل شی نه ور معلوم اوس ګوره زما په مخ کې دا د بخاري او د مسلم حدیث دی زه نه سلفی یم نه اهل حدیث یم نه وابی یم نه بل بالکل د خپل ښایسته د امام صاحب د مذهب سره یم د دیوبند پیروکار یم خو دا داسې خبرې دي چې په دې کې دیوبند هم ماته اجازه راکړې ده امام صاحب ماته اجازه راکړې ده هېڅ رکاوټ پریشاني نشته چې یو سړی په خبرو نه پوهېږي هغه ته نو سړی بیا خالص سبحان ربي العظیم وښایي نور تورې به نه وایي صحیح شو چې سړی د عقل د خوا خلاص دی هغه سړی بیا ډېر تورې نه وایي بیا دا زاړه د شا تورې لا یېرېږي کله کله هغه الفان ته عمر سبقان ویل پر مخ به دی روان و هغه د شا تورې به یېرېدل د مخ هغې به زده کېدل دا پرون هغې به یېرو د نن هغې به زده سو سبا به بیا داسې و چې د سبا هغې به زده سولو د نن هغې بیا یېر سو نو دا رقم بیا مناظرې په ټول ژوند مه کوئ دماغ مه خورئ ما پخوا ورور د خلکو سره دونه خبرې کولې دا سلفی دی دا وابی دی ښه ښایسته ګپ ورسره وکړه ښه ښایسته ډوډۍ ورته وکړه ډوډۍ درځم خبرې مه سره جوړوه دا خو معلومه ده و ما خو پرېږده خو ته یې ولکه یا سلفی ته یې واړې 100 واره سلفی تا ملامت ته سلفی کېږي ته وابی کېږي ته پنجپیره کېږي یا نو چې نه کېږي نو څه ضرورت یې دونه خبرې سره کوو ته خپله لاره په مخه واخه زه به خپله لاره په مخه واخم جنګ به نه سره کوو جنګ مه که دا د الله پرېږده دا لاره پرېږده دماغ مه خوره نو زموږ سره یو ډېر زبردسته ملا دی ملا ادریس اخوند نومېږي ډېر زورور الله والا دی ډېر خوندور علم الله ورکړی دی د یو د لوی ملا صاحب سره وخت تېر کړی دی دا لاس هم نشته نو دی وایي چې کله کله موږ د چا سره کښېنو هغه باس کوي نو خبرې به دی باس شروع کړي هلکه باس مه کوه ډاکټر چې ګولۍ در ویلې کې ستا کله خبرې نه ورسره کوي وایي نسخه واخل د باندې لږ ناست دی هغه بیا سر در خلاص کړي وزن د غونه ټیم دی نو یو ملایان دي چې ځان سره کښېنئ چې یې مو له راوغواړي نو هغه به ویلې ولا غاجانه دا د عقل د خوا قبض دی پرېږده بالا خبرې مو ورسره کوه قبض خو نو شل رقم راځي د عقل قبض دغه هم راځي چې قبض نه د عقل د خوا قبض نو سر مه خلاصوه خبرې پله جوړوه یوه خوا بله خوا بس ورته ووایه ورته وروره که وس خپل کار په مخه واخله صحیح ده دا خپل ښایسته دماغ هر چا سړی نه خوري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد دا الله رسول فرمایي و الله ته چې سړی ډېر نږدې کېږي ډېر ګوره بیت الله شریف یې نه ده یاده کړې مدینه طیبه یې هم نه ده یاده کړې جهاد یې هم نه ده یاد کړی د قرآن تلاوت یې هم نه ده یاد کړی او د هغسې جهاد یې هم نه ده یاد کړی د الله رسول فرمایي چې ډېر انسان و الله ته نږدې کېږي هغه د سجدې په حالت کې و سجده څونه ګوره موږ ته یې غېږ باسو یا نورې بازۍ نورې دا مځکې ته رسېدل دا ځان وژني خو مځکې ته ځان نه رسوي لیکن دلته بیا په لمانځه کې زما او ستا کمال دا دی چې ما ورته مځکې ته ځان ورسوئ د چا د وجې د خالق د وجې دی خالق دی موږ مخلوق دی مې رب دی موږ بندګان بس په دا خاطر مې مځکې ته ځان ورسوئ د خپل ښایسته تندی د خپله چهره د خپل کالي د خپل وجود د خپل نفس د خپل قهر د خپل امارت د خپل ښایست د خپل باچي دا د ټوله و الله ته په خاورو کې خاورې د الله رسول فرمایي دلته چې سړی و الله ته څونه نږدې کېږي بل ځای بیا هغونه نږدې نه وي او د الله رسول فرمایي هغه ځوان چې ډېره ښه ځواني الله ورکړي خوندور ښایسته ځواني او دی په خاورو کې و الله ته پر سجده وي ازمن هغې خو نه یې واره بېړتان داسې کې بیا داسې کې ورورو مانځه سره راپور چې هر ساعت کوي بېړتان دا رقم څه زورور لمونځ کوي څه دپاره یې کوي څه دپاره یې کوي یعنې ستا پر الله دا خپل دا خیرن بېړتان نه دي پېرزواوه او عجبه دا ده زه څونه ډېر تقریرونه کوم ما دا زما په دا ناستو خلکو کې ما والله که در اوس په چا خولۍ په سر کړې دا خولۍ په سر کړې تا پخوا خولۍ نه په سر کولې زما بیانونه دواړو خولۍ دي شروع دا ما در اوسه ولا کړي او په بار ملک کې والله زما بیانونه چا اورېدلي زنا یې کوله زنا یې پرېښول شراب یې کول هغه یې پرېښول دا سر داسې په خبره مې سر خلاص شولو نو خبره دا ده د الله رسول فرمایي چې په خاورو کې سړی ښایسته ځوان دی د خپله ځواني په خاورو کې والله ته کښېږدي الله ته ډېر الله فخر کوي په دا رقم ځوان باندې الله فخر کوي زموږ هغې خورو چې یو ځای ولاړ د بل چا خولۍ نه یو سره د بل چا پټو په سر کې او بیا ورک سي او یا د بل چا پټو واخلي هغه ورکړي یا ورشي چا پټو ورکړي دا کونج سره برابر کړي دا د خاورو سجده څونه انتیکه سجده ده ډېره ته خو دا تندی د خدای دپاره په خاورو کې یاره
مجنون به د لیلا دپاره هر ورځ ځان په خاورو کوئ. څونه غټه خبره ده. د هغه رقم یاران دپاره ټول عمر ځانونه په خاورو کوي. تک کښېنه زه یې کوم، تک کښېنه زه یې کوم، تک کښېنه زه یې پخوم، تک کښېنه زه اوبه راوړم، تک کښېنه زه فلانی کار کوم. په دې وجه ته زما یار یې، زما ملګری یې، زما انډیوال یې، دا به زه وکړم. لیکن چې د الله ځای راغلی ګرځه د بل په خیرنو پټوګانو به ځې. چا به د نسوارو بوی ځي، د چا به د پلسټیکانو بوی ځي، د چا به د رخشو بوی ځي، د چا به د موبایلو بوی ځي. پر دې هم دی سر ولګوي. الله ډېر عظیم دی. دا سجدم ډېر عظیمه ده. صحیح ده؟ سجدم ډېر عظیمه ده. تا نبي صاحب فرمایي وایي یو وخت ناست وم، نو زما یو مرید ولو، هغه دا پکۍ راته وایي. نو پکۍ منکې نه وي، زه ناست وم، د هوا راباندې دغ کوله. نو دا به یوه به زما د غوږه سره ونښتې یا پکۍ، بیا به م تندي سره ونښتې، بیا به م د ورژې سره ونښتې. بس ما چې دا تورې ولیده زه ډېر حیران شوم. ما ویلې دا زموږ منځونه دا رقم دي، دا زموږ منځونه نه دي، بعینه دا رقم دي لکه د هغه طالب جان یا د مرید هغه پکۍ چې راته وایي. اوس ګوره وهن څه رقم پکار ده او د یې کوي څه رقم، دا زموږ منځونه هم دا رقم دي. رکوع مې پر کم ازغلې، سجده مې پر کم ازغلې. بیا چې یو سړی دا ژر ژر لمونځ کوي، سبحان الله، د دې څخه بیا د الله سخته نفرت کېږي. د الله رسول فرمایي ته چې کوم لمونځ وکړې او دا شرا ورته کوي، خدای دې د غی طرفه ته راکړي که زه او زه ستا د شرا او سڅونه بد وړم، ستا نه به لک په 40 کاله دعا قبله شوې او ته زما د شرا او سڅونه بد وړې، نو دا لمونځ خو پاک لمونځ دی. دا دې څنګه شرا ده؟ د الله سخت نفرت چې کېږي. ژر ژر لمونځ مه کوئ. او بیا چې صوفي او وای خدای داسې ښایسته ږیره بېده چې ناوله دې ویني، هغه ورته چې هغه ته د مخه سره لمونځ راکړه. لکه چې هغه مه یادوه، دا په ژره مه خطاوه زه. توبه موږ ته خو بیا دغه ډېرې واجب نو وایي ته لمونځ راکړه. هغه لمونځ نه دی زده، تور ته ته جومات راکړه. هغه چې یوازې د کله کله څوک ووایي دا لمونځ کوي، داسې مې نفس تنګ سي یاره، نخونه یم غښتلی غیرتمن چې ورغلی پکې غورځېدلی وایي دا چې زما وایي ما به ستا صحیح کړی وایي. خو دا ته په رخشه کې کښېنه، ورور تا ته 40 پیسې ورکوي، در یو ځای دی بیا نو ورته وایي چې استاده رخشه سمه چلوه. دا ته څه رقم چلوه؟ پر جمپ یې نه کراره یې، پر کډې نه کراره یې، وروره کراسونه غلطه اخلې، سمې چلوه. ورکوي 40 روپۍ، رخشه د 8 لک روپۍ ده. څونه اختیار دی او نو په لمانځه کې دا اختیار بیا ولنست. دا لمونځ زما دپاره وي، ستا دپاره والله که صحیح کړی وي. کنه یو خادم مزدور راځي ناوخته راځي، موږ ته مزدوران خلک یې لري، هلکه ټیم 8 بجې ته ولې پر 9 بجې راغلې او اصول پرسته خلک راځي بیا تنخواه چنکاټوي. 8 ګنټې د حساب دی، یوه ګنټه چنکاټ کړي، 2 ګنټو ورکوي. صحیح شو؟ هغه یو لمونځ دی چې زړه دې غواړي هغه رقم یې کوه. صحیح شو؟ چې زړه مې غواړي هغه رقم یې کوي. مه کوه سړیه که سم لمونځ وکړه، ژر ژر یې مه کوه، ملا دې ماته ده، ګوډه دې ماته ده، مځغی دې مات دی. ولې چپه لمونځ کوې؟ ولې چپه ورځ مه کوئ لمونځونه. لمونځ سم کړئ. صحیح شو؟ خلک مه خطا باسي. او یو د صوفي سړي سره ډېر بد خوند کوي دا لمونځ چې د ژر ژر یې کوي، یو د ښایسته سړي سره. صحیح شو؟ ښایسته سړی د لرې سړي ته خوند ورکوي چې ورته وګوره ماشاءالله څنګه ځواني ده. او دی چې دا لمونځ وکړي دا نه سپږ دی لوی سړی لالانه یې سړی څه وایي. صحیح شو؟ دوه سره ډېر بد خوند کوي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. الله ته سړی ډېر نږدې کېږي په سجده کې. نو چیش کوه؟ فاکثر الدعاء، په سجده کې ډېر دعاګانې کوئ، خاص کر چې دا نفلي لمانځه کې ودرېدلې چې زړه دې غواړي هغه دعا کوه. په پښتو مشتو یې مه کوه، په عربي کې دعا کوه چې زړه دې غواړي. مړو ته کوي، ژوندی ته کوي، واده غواړي، دکان غواړي، هر شی. کني علما فرمایي چې د آخرت دعا چې دا ډېره ښه ده. اوس واده لا د دنیا په خبرو کې راځي. بیرته علما فرمایي یا واده خو نوم عبادت دی، غوښتلی سي. صحیح شو؟ بالکل اجازه ده. نو چې نه سره خبر نو ټیک ده. دا دی لکه ډېر دا رقم الفاظ ښایسته اعلی موبایله ورسره وي، ښه خوندور په لاک یو نیم 2 لک روپۍ اخلي. د دنو خالي دا یې د میسج سره کم لیکل کېږي، سره کم کتل کېږي، سره کم استول کېږي. بس نور نو علاین کې په هغه کې 8 اپشنونه نور شته. باقي د جهان خبرې شته چې په کال دی زده کولی نشي. خو نو ما چې چونکې اوس نو خدای به روپۍ ورکړي د موبایل واخیستئ، نور نو به پوهېږي نه. بس موږ هم دغه رقم اوس نو خدای مسلمانان کړي یو، کلمه یې راباندې ویلې ده، په لمانځه مې نو ټکي سر نه خلاصېږي. په دا لمانځه کې 3 لکه خبرې نور هم شته. نو رکوع څه رقم ده، په رکوع کې څه ویل پکار دي، سجده څه رقم ده، په سجده کې څه ویل پکار دي، د سجده چې دغه سره راپورته شوې ده، رکوع سره راپورته شوې. یو ورځ نبي علیه السلام منځ وکړي،
چې لمونځ ورکوي نو د لمانځه یو صحابي راغلی په منډه راغلی سجدې رکوع یې ځان راورسوي چې راویرسوي دا سا اخلي نو دی چې راپورته سولو دا سمع الله لمن حمده دول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا دا توري وای چې وی پیغمبر اسلام خو دا توري کېدای څه په زور ولې یا سب لږ رشتور بنو نبی صلی الله علیه وسلم وګرځي دا توري چا وای صحابي سهلان دي او وای هغه دا توري چا وای اخر صحابي ولا رسول الله ما وای د الله رسول ته فرمایل داسې زورور توري دی وویل په یو حدیث کې اولس په بل حدیث کې تقریبا 28 وای دا ملائکه د اسمان رالی اړوي کوشش دا چې داستا کلمې اسمان ته ورسي دا د څونو زورور کلمې وویل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دا په فرض منځ کې کوي ځکه پیغمبر سم فرض منظور کوي صحابي دا وویل صحیح شو څنګه زورور دا ملائکه د اسمان رالی ولس ملائکه رالی ولدا هر ملائکه کوشش دا وجدا ټول زور رسو څونه زورور خبره ده نو زورور شدعا وکبل وک اللهم ربنا اللهم اغفر لي دا غركم اللهم اغفر لي حينا وميتنا اللهم اغثنا اللهم رزقنا اللهم اهدنا دې دعاګانې کې کیږي نفاكثروا دعاء الله رسول فرمای رواه مسلم شریف حدیث دی او ته چې داغه وکیل اړه ته داغه وکیل اړه اسمه جسمانه بل الله سبحانه وتعالى چې مبرر دي هغه د بندريش داغه وای اسمه ډیر خوشاله کیږي وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده نبی سم په سجده کې ویل اللهم اغفر لي ذنبي كله يا الله زما ټول ګناهونه را معاف کړه پیغمبر سم نه ګناوي کوي دي ازما استاد پروي صحیح تم دا کوا دا د الله رسول په چش کې په سجده کې اللهم اغفر لي خو ویل شي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دقه وجله جزما چني ګناوي دي غټ ګناوي دي ټول را معاف کا واوله واخره اولني ګناوي اخرني ګناوي دارا معاف کا وعلانيته وسره زما پشکارا ګنا زما پټ ګنا رواه مسلم دا دعا په پیغمبر سم په سجده کې کوله یا الله زما مغفرت و فرمای زما ټول ګناوي را معاف کې کښنی ګناوي را معاف کې غټ ګناوي را معاف کې یا الله اولی ګناوي یا الله اخرنی ګناوي یا الله اشکارا ګناوي یا الله پټ ګناوي دا ټول را معاف دا د الله رسول وویل صحیح سلوک اوس بي عائشه صدیقه وای نن ډېر ټیم نه دی باندې لګوم ټوریزم ټیم ډېر لګوي وای ورځ د شپې بدايه چې راپورته سو مسلم شریف حدیث چې مې کتی نبی علی السلام نست چې نست اړین تیار ولا نو چې راغونه شي مې خو ډیر نایاب لاس مستر دوري کې چې پیغمبر علی السلام چیرې در بستر شو وسوي دی وها خواته دی وتلې دی چې ما لاس داسې کوي پیغمبر علی السلام فوقعت يدي على بطن قدمي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وهو في المسجد وهما منصوبتان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پر سجده باندې دا په دا رقم کا په سجده کې چې په ولاړی ټیک سره نو دا وای زما لاس سره ونشته چې ونشته و پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وای چې ما وای افتح قدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فتحسست فاذا هو راكع او ساجد ركوع كسجده ويقول سبحانك وبحمدك لا اله الا انت وما چې لاس ورته دی په سجده یا په رکوع دا ویل ول سبحانك وبحمدك لا اله الا انت دا په رکوع یا په سجده کې دا وایي په بل روایت کې دا چې دی په سجده کې وو دا ویل نو څونه غټه خبره ده عايزه سبحانك اللهم وبحمدك تر ټولو ډیره زبردست پاکي اسانه امشتي خپل مانځ کې نه سبحانك اللهم کې امام کې راځي شو کړي سبحانك اللهم ما وای بس دا ځای نه غواړي او کله صفات سو پروانه ده الله ډیر عظیم لوی ده دا عظیم لوی ده سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك څونه برکت منم ده وتعالى جدك ستا څونه لوی بزرګي ده وتعالى جدك سيسو څونه لوړ شان لري یا الله ولا اله غیرک ستا سما شواهد
خدای چې دی هغه نسته، خدای چې دی هغه نسته. الله یعز بالله. نو دا خبره د عزیزانو، دا اسانه خبره درته ورکړه، ګرانه خبره نه درته کړې، مشکله خبره نه درته کړې، کله زموږ د ژوند سره کار لري. نه مې دا ویل دي چې خامخا به ته دا شی کوي، یا درته اسانه سوي کډېر شخوان کوي. لمونځ د پیغمبر اسلام په طریقې سره ډېر دې عبادت وایي، صحیح دې ته عبادت وایي. یاره د زموږ ته بوتلان دي، خو زموږ ته بازار له چور سو بوتل واخو پر هغه ولادي لیکلي دي چې یخ بوتل بچي، بوتل یخ دی کنه دی، که یخ نو بیا بوتل هغه اثر نه لري. او بوتل یو بوتل دی په 100 روپۍ دی، او ما ته داسې اصول لیکلي دي. دا اصول ته ما بین ځنی رکنو بوتل بیا څوک شي تا به سړی ویل دی په واده کې ګرم بوتلان چاته شي او کې هیڅ بیا تایل دي چا چې شنی دي. صحیح. او شرط دا دی بوتل سر باندې اخلاصو، که خلاصو هغه مطلب جوش موش کم دی هغه ختم شي. دا د بدري شرطونه دي. نو وس چې دی و بوتل دا شرطونه دي او د دې شرط مطابق یې وخوري شخوان کوي، شرط په خو یې وخوري پالتو کې سره. نو چې د عقل منځ د هغه ذکر د هغه فکر د الله او د الله د رسول د طریقو مطابق یا نو بیا څه رقم کې صحیح. نو معلومه خبره ده، دا یو مثال درکړم. نو خدای دې وکړي چې ما او تا د غش وکړو، الله دې موږ توفیق راکړي، الله دې موږ سړی کړي، الله دې موږ ته عفو وکړي. عفو الله رب العزت زموږ څخه دا په دروغ چې لا اله الا الله وای دا دې الله رسول قبول کړي. الله رب العزت ویل او د قبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک طریقې را نصیب کړي. د مرګ پر حال دغه د نن سبق چې سبق موږ سبق نست نن سبق چې عزیزانو خاص کر بابا واجه تر بخښو مړی دې کژوند دي کژوند دي الله دې په عمرو کې برکتونه واچي، که بیماران دي الله دې شفای کامله ونصیب او کچيري مړ دي الله دې مغفرت و فرمایي، الله دې د حق اخلاص کړي. او څوک قرضداران دي الله دې د قرضو خلاص کړي، څوک بیروزګار دي الله دې حلال روزګارونه ورکړي، څوک بیماران دي په هسپتالو کې الله دې شفای کامله د خپل جانب ور نصیب کړي. زما بچان ستا بچان قریبان عزیزان ټول ته د چا اولاد نه صالح دي الله دې صالح کړي. څوک په جیلو کې د قیدو کې د خاص کر عافیه صدیقی هغه دې الله رب العزت رايله کړي، هغه دې الله رب العزت رايله کړي. د افغانستان د طالبانو روغ دي الله رب العزت راولي، په افغانستان کې دي الله امن راولي، خوشحالي راولي، روغ ورځ راولي، په پاکستان کې دي الله راولي، د کشمیر ولایت خدای پاک پرده وکي، خدای دې نه خرابوي، خدای پاک دې نه مغلوب کوي، الله رب العزت دې ته غلبه او نصرت نصیب کړي. او هر ځای چې مسلمانان دي، بیا په یمن کې دي، په مصر کې دي، په شام کې دي، په عراق کې دي، نو خالي په عراق کې پرونز ما خلصل کسان وجک سوي دي، دونه مړي دي د خوند چا پر کور برابر شي بیا در قربان میږي چې نه برابر بس به بي سي ګورنه باغ کې خو څه خاص خبره نه ده. نو الله رب العزت په ټول عالم اسلام کې خوشحالي راولي، غلبه راولي. الله رب العزت زموږ وطن نه را خرابوي، ټول مسلمانانو وطنونه دي الله نه خرابوي. او څوک به نکاح دي که ځوانان دي هغه ته دي الله حلال نکاح نصیب کړي، که زموږ خوند زموږ لونی دي هغه ته دي الله حلال نکاح خوشاله نکاح. څوک اولاد نه لري الله رب العزت هغه ته صالح اولاد نصیب کړي، الله دې اولاد نصیب کړي، الله دې اولاد نصیب کړي، الله دې ویل او دې قبول منظور وکړي. الله دې په دې ټول مرګ راکړي چې موږ لا اله الا الله محمد رسول الله. نو دوستانو زمنګ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خبرونه او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت